رڼا رڼا بکړي زړه د جهان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم روشان دی وی تل د لمر په شان دارالعلوم نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الآية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مسلمانانو، چونکه نننی پروګرام د دارالعلوم د طالبانو د ښې وینا او د وینا په برخه کې د هغوی د شته استعدادونو د ژوندي کولو او پارولو په خاطر د دارالعلوم د استادانو لخوا دایره شوی ده. نو د ټولو استادانو او همکارانو څخه مننه او شکریه ادا کوم. الله جل جلاله دې دا عظیم خدمت د دوی قبول او منظور وګرځوي. محترمو سامعینو ورونو، چونکه قرآن کریم یو فصیح او بلیغ کتاب ده، څومره چې د دې کتاب مبارک احکامات، قصص او امثال بیانېږي، دومره د انسان او مؤمن په زړه کې حقانیت او نورانیت پیدا کوي. او د کوم انسان چې له دې کلام سره علمي او عقیدتي نسبت وي، دا انسان الله جل جلاله ډېر عجیب فصیح او بلیغ وګرځوي او د ژوند په ټولو عمرو کې د دې انسان د قرآن عظیم شان انعکاس څرګندېږي. نو که وګورو په قرآن عظیم شان کې مختلف مضامین او موضوعات بیان شوي دي، خو په عموم کې قرآن کریم د دوو زندګیو حال بیانوي، چې یو د دنیا د زندګي حال ده او بل د آخرت د زندګي حالت ده. او په آخرت کې د انسان دپاره دوه مقامه تیار شوي دي، چې یو جنت ده د نیکانو او مسلمانو دپاره او بل دوزخ ده د کفارو او منافقینو دپاره. نو په همدې اساس غواړم نن چې د اهل جهنم او هیئت جهنم په هکله څو لنډې او مختصرې خبرې وکړم. محترمو مسلمانانو، رئیس المفسرین عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د دې آیات وجیء یومئذ بجهنم په تفسیر کې فرمایي چې الله جل جلاله به په ورځ د قیامت جهنم د ومې ځمکې نه په داسې حال کې د محشر میدان ته حاضر کړی چې هغه ته به ځنځیرونه وراچول سوي او هغه به ډېر په قهر او غصه وي او ډېر بد اواز به کوي او د هغه سره به 80,000 صفونه د ملایکو وي، چې هر یو صف به د انسانانو او پیریانو څخه 80,000 چنده زیات وي. ابن عباس یې فرمایي چې جهنم لپاره به 4 پښې وي، چې یوه پښه د یوې او بلې پښې په مابین کې به یې 80,000 کاله مزل وي. او همدا شان د جهنم به 3,000 سرونه وي، چې په هر یو سر کې به 3,000 خولې وي، او په هره خوله کې به 1000 داړې او غاښونه وي، چې هره یوه داړه به د احد د غره په شان وي. په داسې حال او هیئت کې به جهنم حاضر شي. دې وجې نه پیغمبر علیه السلام فرمایي لو رأیتم ما رأیتو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. ای د ما امته، که چیرې تاسې لیدئ هغه څه چې ما لیدلي دي، نو تاسې به ډېر کم خندل او ډېر زیات به مې ژړل. صحابه عرض کوي یا رسول الله تا څه لیدلي دي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي رأیت الجنة والنار، ما جنت او دوزخ لیدلی. محترم مسلمانانو، روایت کې راځي چې اهل جهنم کفار او منافقین کله د جهنم دغه حالت وویني
هغوی به ووایي چې یا الله ته موږ ته هغه کسان وښوه چې موږ په دنیا کې بې لارې کړي وو. نو دې وخت کې به ابلیس ته د جهنم په منځ کې منبر کېښودل سي او ټول اهل جهنم به هغه ته راجمع سي، ورته ووایي ای ابلیس علیه لعنه دا خو ته وایي چې تا موږ په دنیا کې بې لارې کړو. ابلیس به ورته ووایي چې ایا تاسو ته الله جل جلاله رسولان نه وو استولي؟ تاسو ته الله جل جلاله خبر نه وو در چې بعث بعد الموت شته، جنت شته او دوزخ شته. فلا تلوموني ولوموا انفسکم. اوس تاسې ما مه ملامتوئ او خپل ځان ملامت کړئ. نو دې وخت کې به اهل جهنم زر کاله فریادونه وکړي. له زرو کالو بعد به هغوی ووایي چې کله به په دنیا کې موږ ته کوم مصیبت ورسېد نو موږ به صبر وکړو، الله جل جلاله به هغه مصیبت واخیست. نو حدیث کې راځي فیصبرون الف سنة، زر کاله به صبر وکړي، فلا یخفف عنهم العذاب، د هغوی څخه به عذاب کم نه کړی شي. او دا عذاب د دوی به 100 زره کاله دوام وکړي چې له دې نه وروسته به دوی هغه خازن ملایکې د جهنم ملایکې ته راجمع شي او ورته ووایي چې ته موږ ته د الله په وړاندې شفاعت وکړه. هغه به الله قرآن کریم د دې حکایت کوي ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ای رب دې موږ دا ځل وباسه که موږ بیا داسې تا نافرماني وکړه بیا به موږ ظالمان یو. نو دوی ته به الله جل جلاله د دې ملایکو په خوله جواب ورکړي قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، ګرځئ په دې جهنم کې او خبرې مه کوئ. نو الله جل جلاله فرمایي کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، هر کله چې د دوی دا پوستکي ویلي شي موږ به نور پوستکي ورکړو تر څو دوی د الله عذاب وځکي. نو محترم مسلمانانو، الله دې ټول امت مسلمه بالخصوص د حاضر مجلس د دې عظیم عذاب څخه وساتي. وما علینا الا البلاغ.